بسم الله الرحمن الرحیم. لسمه صفحه د اول باب 4 نمبر حدیث. دا حدیث امام ترمذی رحم الله تعالی په خپل کتاب ترمذی شریف کې را نقل کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: البینة علی المدعی والیمین علی المدعى علیه. البینة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. جبارة البينة شاهدان گواهان، على المدعي پر دعوه کون کی انسان باندې دي، والیمین او قسم اخستل یا قسم علی المدعى علیه پر مدعا علیه دی، یعنی پر هغه چا دی چې پر هغه باندې دعوه سوې ده. دا خو ترجمه او ژباړه ده. د دې خلاصه مطلب دا دی چې کله د یو دوه انسانانو تر مابینځ په یو شي کې شخړه یا جنجال او دعوه راغله، نو د دې لپاره چې ثبوت طلب سي، شهیدان طلب سي، یو کس به خامخا دعوه لري پر بل چا باندې، نو څوک چې دعوی والا دی، مدعی دی، دعوه شروع کړې ده، د یو شي د ثبوت لپاره یا د هر شي لپاره چې د دعوه شروع کړې ده، د دغه دعوه کوونکي انسان څخه شریعت دا طلبوي چې ته پر خپله دعوه باندې شهیدان پیش کړه، او شهیدان به هم سم شهیدان وي. او قاضي ته چې کله ورسي، قاضي به د شهیدانو تزکیه، یعنی د شهیدانو صفایی او پاکی طلب او پلټنه کوي چې آیا دا شهیدان یقینا درواغجن دي او که صادق دي. او قسم کچیری بیا مدعی دعوه کوونکی انسان شهیدان پیش نکړله، نو بیا قسم پر هغه چا دی چې دعوه پر سوې ده. قسم به اخلي چې و دغه پلانکی سړي پر ما د دې شي دعوه کړې ده، یا زه دغه د دې انکار کوم پر دې قسم اخم، یا اقرار کوم پر دې قسم اخم. خو به هر صورت یې قسم پر هغه چا دی چې دعوه پر سوې وي، او شهیدان پر هغه چا دی چې دعوه کوي. دا خو هغه څه خلاصه مطلب دی، او دا ان شاء الله مشهوره خبره ده د حدیث څخه راخستل سوې چې ورسه ته خو دعوه کوي شهیدان پر تا دي، پر ما چې شته. نو که دعوه کوونکی انسان شهیدان پیش کړله، سی پیش کړله، خو دعوه یې وګټله او د فیصله او فتوا د په حق له د باره کې ورکول کیږي. او که چیرې سی شهیدان نکړه پیش، نو بیا به پر دا کس چې دعوه پر سوې ده دی به قسم اخلي چې قسم یې واخیستی، بیا ده وګټله. نو اوس د دې لپاره زما ورنو یو څو خبرې تاسو په ذهن کې ولرئ. یو خو د بې ځایه دعوې څخه اصلا اجتناب وسي، اصلا بې ځایه دعوې څخه. او که چیرې شرعا دعوه صحیح وه، د دعوې کولو هر څوک حق به جانب دی، خپله دعوه کولی سي. بله خبره، که چیرې د یو چا د دعوې په باره کې د شاهدی ضرورت سو، شاهدی باید دغه شاهد انسان په پوره ایمانداري او اخلاص ادا کړي، که څه هم د هر قریب او د هر دوست په مقابل یا برخلاف د شاهدی پروا نه کوي. شاهدی به صحیح ادا کوي، او د شاهدی چې څومره د اورېدلې وي یا شان لیدلې وي هغه به ادا کوي. د غلطي د درواغجنې شاهدی څخه اجتناب د هر مؤمن وظیفه ده. الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير.